د دې بیلټ خلک چې کوم کنه د هغوی دود و دستور، د هغوی کلچر، د هغوی مذهبونه، د هغوی ساینسونه دا په هغه وخت کې د نورې دنیا نه ډېر زیات بدل او بدل به دي وو چې اوس موږ ماډرن کوم ساینسونه وایو نو که موږ د دې پسې په شا لږ ریسرچ وکړو نو موږ ته دا معلومیږي چې د دې ټولو سرچینه یا جړلې چې دي نو هغه په دې خاوره باندې پرتې لکه فرض که موږ په ګریمر کې یاد کړو، موږ د ګریمرو نه شروع وکړو نو په ګریمرو کې د ټولو نه صحیح او تر اوسه پورې کوم ټیکنیکل ګریمر چې د دنیا کوم تر اوسه پورې که چا لیکلی دی نو هغه کس چې و هغه د ثوابی و، یعنې هغه هم د دې بیلټ و، د دې سواست و، کس و د دې ګنداره تهذیب چې کوم زموږ سره ګنداره تهذیب و نو هغه هم د دې او د نن نه تقریبا 3000 کاله مخکې هغه یو داسې ټیکنیکل ګریمر لیکل دی چې اوس هم دنیا لګیا ده په هغې باندې ریسرچ کړي او د هغه ګریمر چې دی نو هغه اشتدایي د هغه ګریمر ته وایي سنسکرت ژبې د دنیا ټولو نه معلوم او لومبی ګریمر چې دې کې تقریبا 4000 سوتره چې دي نو دا پکې پاڼینو نومې کس د ټوټل اور او د ثوابی هغه لیکلي او بیا دغه ګریمر چې دی نو دی کې اوس هم دنیا لګیا ده په هغې باندې ریسرچ کي او که موږ په کمپیوټر کې که موږ NLP وګورو یا موږ نور ارټیفیشل انټیلیجنس کې زموږ سره کم قواعد استعمالیږي نو دا ټول د دې هغه سرچینې چې دي هغه د پاڼیني په ګریمر کې پرتې بیا دویم د دې پاڼیني که موږ د دوی د وخت خبره کړو نو د دوی په وخت کې د ده موږ به ورته د تره زوی ووایو یا د دوی په خپلو کې یو کس چې هغه نوم بنګال او دا ډېر غټ شاعر و او هغه په هغه وخت کې 0-1 نمبر سیسټم چې کوم دی کوم باینري نمبر سیسټم ورته موږ وایو نو دا باینري نمبر سیسټم هغه په هغه وخت کې په خپل کتاب کې چې دی نو هغه انټروډیوس کړی د دې خبرې مطلب دا شو چې دغه خلک چې دی دا ډېر ټیکنیکل خلک بیا که موږ ورپسې راځو نو پخوا وشا کې به یې داسې واخلو لکه بخشالي نو په بخشالي کې د بخشالي مانوسکرپټ په نوم باندې داسې مانوسکرپټ د هغې وخت خلکو لیکلي دي چې د هغې نه تقریبا ټوله الجبره وتې ده او بیا په هغې کې د ټولو نه غټ کار دا دی چې د هغې وخت که موږ وګورو د زیرو یا صفر چې موږ ته وایو نو د صفر ایجاد چې دی دا یو صفر چې دی دا ډېر قیمتي څیز دی او قیمتي څیز په دې دی چې دی ویلیوم نشته او بیا هم چې دی نو لکه د دې نه علاوه دا ټول نمبر سیسټم چې دی نو هغه تقریبا نیمګړي وي د کمپیوټر او د الکترانکس خو دا غوټه نیمه ځوان دی د کمپیوټر او الکترانکس چې دی نو دا صرف په 0 په 1 باندې چلېږي نننۍ خبرې مطلب دا چې صفر چې دی دا غونډ د دې کمپیوټر او د الکترانکس چې دی نو نیمه زندګي ده نو دا د پښتونخوا د خلکو هغه شونیا یا زیرو چې ګرده نړۍ ته لاړ او ټوله دنیا کې د پښتونخوا استازیتوب دغه شان که بیا ورپسې مونږ د نمبر سیسټم نه راوځو د دې خلکو پولیټیکل سیسټمز ته وګورو د دوی مذهبونو ته وګورو د دوی د هغې وخت تیوریانو ته وګورو چې هغه وخت کې به دوی کوم سکالرز و هغوی چې به کومې تیوریانې راوړې دنیا مونږ چې کوم له راباسین د غاړې خبره وکړه دې کې مونږ د دنیا په 2 بیلټه کې وویل یو ویسټرن دنیا شوه او یو د ایسټرن یو ته مونږ مشرق وایو بل ته مونږ عامه کې مغرب وایو د مشرق د خلکو ځان له جدا حساب کتاب لکه رومن نمبر سیسټم چې دی که نه نو په هغې کې بیا څومره ډېرې غلطۍ دي یا هغه چې هغوی رخ کړلی په هغې کې کمې کیسې دي فرض که زه تا ته ووایم چې 1 دی نو 1 یو ای ده که مونږ وایو چې 2 دی نو بیا وایي چې دا به 2 ایګاني نو که 3 نو دا به 3 ایګاني خو بیا د دوی سره د 4 دپاره څه نو دوی پایو مخکې جوړ کړو پایو له وي شکل ورکړو د وي نه زه دې غاړې ته آی ولیکم نو د دې خبرې مطلب دا شو چې 5 - 1 نو دا زموږ سره څه شی شو دا زموږ سره 4 او که دا آی دې نه زه آی غاړې ته لیکم نو د دې خبرې به مطلب دی چې دا زموږ سره 6 لکه 5 + 1 آی غاړې ته به پلس کېږي دې غاړې ته به مینس کېږي خو دا داسې نمبر سیسټم و چې په دې باندې خلک نه پوهېده لکه دا خو اوس لږ دی
که بیا زه یو غټ هندسه په دې کې ووایم او په هغې کې آی دې سیټ ته نو بیا به ته کنفیوز یې چې د آی زور ته د دې خوانۍ سره ولګوم او که د خوانۍ سره یې ولګوم. بله خبره ده چې په هغې کې په هر ځای کې نمبر یې چې دي هغې به خپل شکلونه بدلول. دوی دې سیټ ته ځان نه یو داسې سیسټمیټک سیسټم جوړ کړو، ډیسیمل نمبر سیسټم چې ورته موږ وایو. په هغې کې پوره حساب کتاب یې وکړو. بیا د دې زیرو کیسه دا زیرو دوی څنګه وکړو. په دې خو به خیر بیا په دې را روانې اپیسوډ کې په تفصیل باندې خبره کوو. خو هسې مونږ نن جنرل ټاپکس کې وړو که نه چې کم کم دغه شوي هغه شان که مونږ کیمسټري وګورو نو په هغه وخت کې د دې بیلټه خلکو کیمسټري دومره مضبوطه وه چې د اپل یې د هغې سایډ نه مغرب نه چې به خلک راغی هغوی به دلته کې واپس په لاړو نو د دې ځای خلک چې دي نو هغوی ګن پاوډر دي استعمال دي، دا شرشری چې ورته مونږ وایو دا شرشری نه په ودونو کې چې خلک الوځي نو دغه ګن پاوډر چې دي نو هغې وخت کې دې خلکو پېژنده او دوی راښکړي وو. دوی به په خپلو ودونو کې د هغې استعمال کوه. د سټیل یا مونږ چې ورته دغه وایو دا سټیل چې دی نو دا ټکې د سټاټ کې نه وتی دی که نه سټاټ کې د سنسکرت ژبې لفظ دا چې بیا سپین ته لاړو هلته کې بیا سټاهیل شو. انګریزانو بیا په کلاره دی نه سټیل جوړ څنګه چې مونږ اوس په پښتو کې وایو سټاکې نو دا هغه سټاټ کې یو پان نو دغه شانتې د دې ځای خلک چې دی بیا یوګا ته وګوره. یوګا د دې ځای داسې یو پراډکټ دی، داسې ایجاد دی چې هغه اوس هم ورته ټوله دنیا چې ده نو هغه د مایند ساینس دپاره یا یوګیک ایکسرسایز چې کوم دي خلک د مایند ساینس دپاره ورکوي یا د سایکاټریسټ خلکو ته دغه کوي نو دا د دې سواد د خوړ له غاړې یوګا ده چې هغه نن سبا اوس یې دي یو څو میاشتې مخکې امریکې چې دی نو 6,000 استادان د چین نه ووت. زمونږ د دې خاورې د سواد د ثوابۍ او دا د دې ځایونو ایجادونه دي او دا چې دی نو زمونږ پراډکټ دی. چین اوس لږې دغه پراډکټ په امریکا باندې خرڅ نو دا د هغې وخت داسې ساینسونو چې اوس هم دنیا لګیا ده او د اباسین د غاړې د خلکو په ساینسونو باندې اوس هم هغوی پوره تحقیقات او بیا که مونږ بیخي لکه ماډرن غاړې ته راځو څنګه چې مونږ اوس په دې فزیکس کې دا د شروډنګم لاګانې وایو دا سټینګ تیوریز وایو نو ټیک ته چې که هغې وخت خلک په دې شیزونو باندې ټیک نه پوهېدو خو که مونږ بیا هم جړلو ته لاړ شو نو په پښتو کې او په سنسکرت ژبه کې داسې متلونه شته د هغې نه داسې ظاهرېږي چې یاره دا دغې وخت خلکو چې دی نو ډېر په ټیک طریقه سره سپرینګ ایکسپوزن او دا څیزونه پېژنده او د دې د ویلیوز نه خبر خو په شرط د دې که مونږ د انسنټ دې بیلټ او انسنټ ویسټرن بیلټ چې دی نو مونږ که د هغې موازنه کړو نو بیا به مونږ ته پته لګي هسې مونږ ته دا پته نشي لګېدلی.